د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حریت رادیو عزتمندو اوریدونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو پر تن وي او دا شپه به مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي وي. قدرمنو اوریدونکو، دا د داستاني خپرونه پیل شو. په دې خپرونه کې زه زبیر درته هرکلی کوم. هیله لرم طرفه یې زموږ ملتیا وکړئ او د شیرشاه سوري داستان د خپرونه را سره په مینه واورئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په تیره و درسمه برخه کې را سره واوریدل مهارت او ملګری هلته دي. عمر، مدن لالا او زموږ یو څو نور ملګری هم هلته دي. عثمان له استلې تورې سره د هغې خونې په لور ورغی. عزتمندو او خوږو اوریدونکو، تاسو په دې برخه کې را سره اورئ شاوخوا ګړنګونه د تیارو تر پردو لاندې پټ وو. یوازې د ناو دواړو غاړو ته د جوړو خونو په منځ کې د ژوند هنګامې تودې وې. په دې خونو کې یوه د سردار مهارت لویه خونه هم وه چې د پخوا په څیر پکې د شرابو او مستو نڅاګانو محفل تود وو. د لویې خونې په چت او دیوالونو کې د طبیلې او باجي غږونه رغبرګېدل. د مست ساز سور او تال ته د نازکو نیمو بربنډو اندامونو شاعري په اوج کې وه. سردار مخامخ په یو تخت کې ډډه اچولې وه. د هغه موډ نن ډیر برابر وو. په خپلو یارانو ډیر مهربانه ښکارېده، خو یو څه ته یې تلوسه وه. د ساز او نڅا بنډار یې پام نشو غلطولی. سر په سر جامونه په سر اړول. د ده او نورو ملګرو سرونه یې درانه شوي وو. هغه چې څلورم جام په سر واړوه، جام یې د نجلۍ په لاسو کې په پتنوس کې په زوره وواهه. نجلۍ واخ کړل. د جام په ټوټه یې په بربنډ زنګون د وینو لیکه جوړه شوه. سردار د لاس په اشاره هغه وشړله. وی ویل، دا لعنتي مدن لالا ولې دومره ناوخته کړه؟ رانی له یو ډک جام سره په ناز ور وړاندې شوه. باداره، رابشي ولې دې دومره ورته بیړه ده؟ د هغه سترګې د مشالونو په رڼا کې د وینو د کاسو په څیر ښکارېدلې. لاس یې د غومبوري په داغ راتېر کړ. په خوبولې لهجه یې وویل، مدن لالا به د روحتاس او جمپور احوال راوړی وي. شیرشاه زما د نیولو لپاره څه کسان راستولی دي. هغه ماته په دې باب خامخا ډېرې کیسې لري. زما یې کیسو ته تلوسه ده. بیا یې خوله له خندا تر غوږونو وشلېده. ګیلاس یې بیا په سر واړاوه. دغه مهال د باندې شور ماشور شو. څو تنه ور ووتل چې احوال واخلي څه خبره ده، خو بیا رانغلل. شور او زوږ زیات شو. مهارت د خطر احساس وکړ، خو نوره ډیره پرې ناوخته شوې وه. لږ وروسته مدن لالا له 40 کسانو سره دننه ورننوت. سردار زنګېدلی راجګ شو. په شونډو یې خندا وغوړېده. دا ته یې مدن لالا، دا شور او زوږ د څه لپاره دی؟ دواړه لاسونه یې وغځول. غوښتل یې ګام واخلي، خو نږدې پړ مخې غورځېدلی و. سر یې پرې دروند و. یو تن بیرته په خپل ځای کېناوه. مدن لالا وړاندې ورغی. د سردار په لاسونو ور ټیټ شو، ښکل یې کړل. بیرته شاته لاړ، له خپلو ملګرو سره ودرېد. د سردار ژبه په تالو پورې نښتې وه. په ګونګړه ژبه یې وویل، یاره په خیر راغلې. ما ویل غورې به وکړو، خو انتظار دې اوږد شو. ناځوانه ډېر وځنډېدې. نور هغه په خپل ځای راړنګ شو. مدن لالا وویل، لکه چې سردار په څکلو کې زیاتای کړی، پرېږدئ. بیا خپلو ملګرو ته مخ واړاوه. څه ته ګورئ؟ ټولو د سترګو په رپ کې تورې وایستلې او په یوه شیبه کې ته څو غبرګو کریغو له بدرګۍ سره له ډېرو سرونه والوتل. مهارت سره له دې چې د شرابو په نشه کې ډوب و، خو مدن لالا د تورې په موټي په سر وواهه چې پړ مخې پرېوت، له خوځېدو ولوېد. 2 تنه نور د هغه تر څنګ زنګېدل. عمر راوړاندې شو، خو مدن لالا یې لاس ونیوه. ورته ویې ویل، له دوی باید یو څو پوښتنې وکړو. عمر او مدن لالا سمدستي د هغوی لاسونه تر شا پرې واړول. بیا یې له یو کونج نه د اوبو ډکه کوزه راوړه. د هغوی په سر او مخې ور وشیندلې. نیشه یې پرې والوزوله. دواړه یې مخامخ کېنول. مدن لالا او عمر یې مخ ته کېناستل. مدن لالا ورته وویل، راجشه، تا خو پیژنم، دغه بل اشنا څوک دی؟ په ژړغوني غږ یې ځواب ورکړ، باداره وردي څنګ دی. مدن لالا وویل، ښه اوس خبره واورئ. موږ له پاسه راغلو. پاس مرکز مو تر تاسو مخکې پاک کړ. هر څه ختم دي. د مهارت لنډه پاچاهي ړنګه شوه.
یو څو پوښتنې درنه کوم، که مو سم ځواب راکړ کیدای شي ژوندي پاتې شي. راجش وویل باداره حکم کوه. نور وسلوال کسان مو چیرته دي؟ 3-4 زره کسان له رام پرکاش سره لاندې درې ته ښکته شوي دي. ښه نور نو همدغه دي، زیاتې پاس په مرکز کې وو. 300-400 تنه به دلته وو. عمر وویل یو څه کسان غره ته وختل، په تیارې کې په هغوی پسې ورتلل خطرناک وو. نور نو ختم دي. مدن لالا وویل د رام پرکاش چاره به خواص خان کړي وي. خیر په 1-2 ورځو کې به دا تښتېدلي هم را پیدا شي. دغه مهال ناڅاپه دروازه خلاصه شوه. ټولو تورې وښکلې او دروازې لور ته یې وکتل. عثمان او حمید ورننوتل. عثمان استلې توره وړاندې ورغی. په لوړ غږ یې وویل مهارت چیرته دی؟ مدن لالا ورجګ شو. په نرمه یې ورته وویل ښاغلیه، عمر راته سپارښتنه کړې چې سردار به تا ته سپارو. ته بېغمه اوسه، هغه ستا په واک کې دی. عثمان شاوخوا ته وکتل. له څو نجونو پرته 3 تنه ژوندي ولیدل چې یو یې بېسده پروت و. راغی راجش او ویردي څنګ ته ودرېد. توره یې اوچته کړه. راجش په ژړا په پښو ور پرېوت. ویې ویل زه راجش یم، مهارت هغه دی. عثمان شاوخوا ته وکتل. وړاندې په یو کونج کې د اوبو ډک منګی و. هغه یې راوړ، په مهارت یې ورتش کړ. هغه را په خود شو، وبړېد. راجشه د سپي زوی پرېمږده. عثمان هغه ته په مخ څو څپېړې ورکړې. راجک شلې ونی سپی، نور دې د داړو وخت تېر دی. عثمان ته یو کمره په سر ناست و. سترګې د وینو د کاسو په څېر تکې سرې وې. 4 نجونې مخ ته په بل کمره ناستې وې. هغوی هم اوښکې تویولې. یوې نجلۍ چې غټې تورې سترګې د غره په منځ کې په کوم ټکي ګنډلې وې، له اوږدې سلګۍ وروسته وویل لږ شمعې چې راوستله، جامې یې څیرې وې، په مخ یې ټپونه او ویښتان یې ګډ وډ وو. ساتونکو ویل چې هغې په نیمایي لاره کې د تېښتې هڅه وکړه. 2 تنه ساتونکي یوې کندې ته ورټېل وهل او دې غوښتل چې د ځنګل په ګڼو ونو کې ترې پټه شي. د سردار کسانو بیا د هغې لاسونه او پښې تړلي وو او په آسیا راچولې وه. سردار چې په دې حالت ولیدله، هغه ټول کسان چې دلته ورسره راغلي وو د تورې په ګزارونو یې ځای پر ځای ووژل. عثمان وپوښتل د مهارت په کسانو کې د سوهین په نامه یو ځوان وو؟ نجونو یو بل ته وکتل. بیا یې وویل یو ځوان وو، دوی ویل د لکشمي کلیوال دی، نوم یې راته معلوم نه دی. داسې یې ویل چې د یو لوی شتمن زوی دی. عثمان ترې وپوښتل هغه څه شو؟ دوی ځواب ورکړ هغه هم د مهارت سړی وو. ویل کېدل چې د لکشمي د ښکلا خبرې هم د دې ځناور غوږونو ته رسولې وه. هغه اوس چیرته دی؟ نجونو په یو غږ ځواب ورکړ په هغو شپو کې هم دلته و، بیا مو نه دی لیدلی. عثمان غاښ وچیچل. وی ویل د نامرد زوی په لاس به را نشي. نجلۍ چوپه شوه. تر ښه ځنډ وروسته بیا وویل لکشمي به تل غلې بېله ناسته وه، ژړل به یې، دعاګانې به یې کولې، له چا سره یې د راز او خبرو هڅه نه کوله. هغې موږ ټولو ته په شک کتل، موږ تسلي ورکوله، خو هغې خپل تصمیم نیولی و. یوه ورځ دلته په لوی میدان کې لویه میله جوړه شوه. څو تنه راغلل، ټولو ته یې زیري ورکول چې نن د سردار واده دی. په لوی میدان کې ډول او باجې ته نڅاوې پیل شوې. وروسته څو ښځې زموږ خونې ته راغلې. لکشمي ته یې د واده جوړه راوړه او ورته ویې ویل چې دا واغونده ډېره بختوره د سردار مالکه به شي. لکشمي هغه جامې اور ته وغورځولې. هغه مېرمنې له ویرې لاړې له خونې ووتې. لږ ځنډ وروسته سردار سخت نشه و. راغی، لکشمي تر لاس ونیوله او خپلې لویې دیرې ته یې کش کړه. لږ وروسته چیغې او شور ګډ شو. د سردار سهمجنې کریکې مو واورېدې. موږ د باندې راووتو. بس دغه ننداره به مو په نصیب وه. سردار په یو لاس هغه کشوله او په بل لاس یې خپل مخ کلک نیولی و.
لږ شمي د سردار په خپله چاړه په هغه په مخ گزار کړی و. بیا یې کش کړه، له هغه وړاندې کمره نه لاندې وغورځوله. عثمان اوښکې پاکې کړې، لاس یې په دعا اوچت کړ. عایشې شهادت دې قبول شه. هغو نجونو یو بل ته وکتل. یوې وویل عایشه څوک ده؟ عثمان هغوی ته سترګې ور واړولې. عایشه هم دغه نجلۍ وه چې تاسو یې د لږشمي په نامه پیژنئ، زما د ماما لور وه. بیا هغه راجګ شو. عایشې شهادت دې قبول شه، قاتل دې په خپل لاس په سزا رسوم. بیا وړاندې د یو کمره ترڅنګ مهارت ته ورغی. د هغه لاسونه تر شا تړلي وو، نیشه یې الوتې وه، ویښتان یې ګډ وډ په مخ پراته، په بد حالات کې کمره ته ډډه وهلې وه. عثمان هغه تر مټ ونیو او راپورته یې کړ. قاتله، خپلې سزا ته دې ځان تیار کړه. هغه په ژړا او زاریو پیل وکړ. ګوره ښاغلیه، ډیره سزا مې ولیده، کرۍ شپه مې وهل وخوړل، توبه مې د بد مې کړي. عثمان هغه ته وویل وژنم دې، خو که د یوې پوښتنې ځواب دې راکړ په اسانه مرګ دې وژنم. مهارت د ویرې او هیلې نه په ډک نظر هغه ته وکتل. عثمان وویل سوهین چیرته دی؟ هغه جټکه وخوړه. وی ویل سوهین. بیا یو او بل لوري ته سترګې واړولې. صاحبه ما پرېږده، سوهین به درته لاس تړلی راولم. د عثمان په شونډو ترخه مسکا راغله. احمقه، ما ته د ماشوم خیال کوي؟ سوهین به هم ان شاء الله ستا په څیر په ګوتو راشي او خپله سزا به ګالي. د مدن لالا او عمر ملګري راغلل، بیروبار جوړ شو. مدن لالا وویل عثمانه، نورې ژوندي پرېښودل بې معنا دي. یو قومندان یې له څو زرو تنو سره لاندې دیرې ته ښکته شوی دی چې د هغو چاره وکړو. عثمان هغو ځوانو نجونو ته وکتل. وی ویل عایشه یې له کوم ځای وغورځوله؟ یوې وړاندې هغه ځای ته چې لاندې لوی ګړنګ او اوبه تویېدلې اشاره وکړه. له هغه شنه کمره یې لاندې وغورځوله. مهارت چیغه کړه دروغ وایي، دا د سپي لور دروغ وایي، بد مې کړي، ومې بخښه، ټول عمر به دې غلامي کوم. عثمان نجونو ته وویل تاسو مو خپل کسات ترې واخلئ. څلور واړه راجګې شوې، ډبرې یې راواخیستلې او مهارت یې پرې وویشت. د هغه کریکې د شاوخوا کمرونو په منځ کې راغبرګې شوې. ښه ځڼ هغه د ډبرو تر باران لاندې و. بیا پرې د لغتو نوبت شو. وروسته عثمان مهارت تر څڼو ونیو او ډیر ګړندی د هغه شنه کمره لور ته کش کړ. کله چې په کمره وخوت، په یوه جټکه یې له کمره لاندې وغورځاوه. د هغه وروستۍ کریکه په شاوخوا ګړنګونو کې راغبرګه شوه او بیا درنه چوپتیا شوه. عثمان اوږده ساه واخیسته، له پښو یې ساه ووتله او د کمره په سر کېناست. د شاوخوا غرونو تر لمنو دودونه او تورې لوخړې اوچتې وې. عثمان ناڅاپه جګ شو او مدن لالا دوی ته یې مخ واړاوه. بندیان چیرته دي؟ هغه په حیرانۍ ترې وپوښتل. هلته په یوه لویه خونه کې پراته دي. وژنې؟ عثمان په هماغه لوري ورګړندی شو. ځواب یې ورکړ راځئ، یو څوک مې پکې پکار ده. حمید لودي، عمر او د سسرام ګروپ نور کسان له عثمان سره د بندیانو د خونې په لور ورغلل. هلته په سلګونو کسان وو چې لاسونه یې تر شا پرې تړلي وو. عثمان ټول کتار ودرول او له یوه سره یې په ځیر ورته وکتل. په دویم کتار کې عثمان یو ځوان ولید چې ببرې خیرنې څڼې په سترګو پرتې وي، ګڼې ګیرې مخ پوښلی و. عثمان ورته وکتل، ترې تېرېدو، خو د هغه خیرنو ویښتانو تر څپر لاندې په سترګو نظر ولګېد. پل یې ونیوه، هغه یې تر څڼو ونیوه او سر یې پرې اوچت کړ. په ځیر یې ورته وکتل. پر بندي د ویرې لړزه راغله. عثمان غاښ وچیچل، یوه لویه چیغه یې له خولې ووتله. سوهینه سپیه، ځان په ږیره کې رانه پټوي. هغه یې د بندیانو له منځه راکش کړ، د باندې یې راویست. سوهین له ویرې سخت لړزېده. په ګونډو شو. عثمان یې وپېژاند او په زارو یې خوله پرانیستله. زه بې ګناه یم، ما لږشمي ته هېڅ زیان نه دی رسولی. هغه مهارت ووژله. د بګوان په روی ما ته څه مه وایه. لږ ځان وروسته د هغه وهمناکې کریکې په شاوخوا ګړنګونو کې راغبرګې شوې. د بندیانو د لویې خونې تر څنګ د یوه لوی کمره لاندې یو ببر سر له تنې 2 ګزه لرې پروت و. عثمان پورته اسمان ته وکتل. لویه خدایه، نور مې په دنیا هیڅ ارمان پاتې نه دی. عایشې، کسات مې دې واخیست. بیا یې 2 غټ څاڅکي له سترګو پړنګۍ ږیره کې راتوی او ورک شول. شپه پخه شوه. د چاړکند د غرونو ګړنګونه د تیارو تر پردو لاندې نور هم وهمناک ښکارېدل.
اسمان له ستورو ډک و. د غره په لوی ناو کې یو ژړنده اوبه بهېدې. د هغو له نرم شرهار سره کله کله د لیوانو د انګولا غږونه هم اوریدل کېدل. خواص خان له خپلو زرتونو وسلوالو کسانو سره له اسونو پلی شوی و او په پوره پام پورته را روان و. هغه یو مول وهلي ته په ټیټ غږ وویل څومره لاره به پاتې وي؟ هغه په خپ غږ ځواب ورکړ شاوخوا 2 ساعته نور مزل پاتې دی. ښه چې تر 1 ساعت کم شو. بیا غږ وکړه چې اسونه هملته ودرو. سمه ده صاحبه. له خواص خان سره د مورنګي کلي 15 تنه ځوانان راغلي وو. هغوی په دې ناونو کې ښه بلد وو. د مهارت ډاکو 2 مرکزونه له لرې لیدلي وو. له هغوی څخه یو د پردیب کمار دلیب کمار وراره و. پردیب خواص خان ته د مهارت ډاکو ډېرې عجیبې کیسې وکړې. دا چې په هغو کې به څومره رښتیا او څومره هسې جوړې شوي افسانې وي. دی نه پوهېده خو خواص خان په دې ښه پوهاوه چې مهارت به رښتیا هم کوم عادي ډاکو نه وي. پردیب خواص خان ته ورنږدې شو. ترې ویې پوښتل صاحبه یوه پوښتنه اجازه ده؟ وایه تاسو رښتیا یوازې په دې 1000 کسانو غواړئ چې مهارت ډاکو ونیسئ؟ خواص خان ورته وویل تر سهاره انتظار وکړه ټولې پوښتنې به دې ځواب شي. صاحبه پاس مهارت له لوی پوځ سره پروت دی. خواص خان ورته وویل که ویریږي بیرته دې کور ته لاړ شه که نه نو ډېرې پوښتنې مه کوه. پردیب چوپ شو. لږ وړاندې ناو په 2 څانګو ویشلی و. پردیب دوی ښي لور ته وړاندې تیر شول. یو ځای هغه خواص خان ته وویل اوس نو ورته نږدې شوي یو. خواص خان یوه تن ته وویل اسونه هم دلته ودروئ. اسونه د خړو کمرونو شاته له ناو نه لږ لوړ په یو ځای کې ودرول او یو څو تنې ورته پرېښودل. نور یې په لوی ناو کې پلي مزله ته دوام ورکړ. خواص خان خپلو ملګرو ته وروستي هدایات ورکړل ځانونه تیار کړئ. ډالونه مو د غیشو دفاع ته چمتو کړئ. هره شیبه په موږ له دواړو اړخونو د غیشو د باران امکان دی. پردیب په نه زړه وپوښتل صاحبه هغوی څه خبر دی چې موږ ته به یې لاره نیولې وي؟ خواص خان ورته وویل پردیبه تا راته ویل چې پنډت مې خبر کړ ډېر خوشحاله شو. هو کې صاحبه د دې معنا دا ده چې ستاسو شک پر ځای دی. پنډت به تر ماښامه هغوی ته خبر ورکړی وي. زما باور دی چې هغوی به موږ ته تر خپل مرکز لاندې چیرته غلي په مورچلونو کې انتظار وي. د پردیب هډونه زیږ شول. د ناڅاپي برید په تصور کې ویره نوره هم په زړه ننوتله. په راتلو پښیمانه شو. غوښتل یې څه ووایي خو د نور څه ویلو جرأت یې ونه کړ. له هر ګام سره د ناو دواړو غاړو ته ځیر کتل. په تیارو کې د هر کمره تر شا په لسګونو وسلوال احساسول. هره شیبه یې د غیشو د باران خطر احساس کړ. د هغه د ویرې او اهمیت انتظار ډیر اوږد نه شو. شغ شو د ناو له دواړو اړخونو په سلګونو غیشي راغلل او د څو تنو کریکې سمې ورسره اوچتې شوې. خواص خان خپلو کسانو ته حکم وکړ د ډالونو دیوال جوړ کړئ ورخطا نه شئ. بیا د الله اکبر لویه ناره اوچته کړه. د سترګو په رپ کې د ناو په منځ کې د خوړ په غاړه هغوی ودرېدل او د ډالونو دیوال جوړ کړ. د غیشو باران دوام وموند. رامپرکاش هم خپلو کسانو ته د برید قومنده ورکړه. هلئ مه یې پرېږدئ. د غیشو باران لا روان و چې په شاوخوا کمرونو کې په زرګونو مشالونه بل شول. لاندې ناو د رڼا په وړانګو کې روښانه شو. خواص خان بیا د تکبیر ناره اوچته کړه او خپلو کسانو ته یې وویل توریالیو پام چې مهارت ډاکو درنه ژوندی ونه وځي. هغه زموږ د توریالیو ترمنځ را ایسار دی. د خواص خان له دې حکم وروسته ناڅاپه پاس د ناو دواړو غاړو ته غوغاوې او کریکې پیل شوې. چیغې شوې. د لویو کمرونو له شانه په سلګونو کسان دې لور ته راواوښتل چې خواص خان دوی ته مخامخ و. خواص خان خپلو کسانو ته په هغوی د غیشو اورولو قومنده ورکړه. تیاري ورو ورو ټولېدلې. د دواړو اړخونو ترمنځ د غیشو ویشتل روان و چې پاس د تورو شرنګا پورته شوه. د چاړکان د غرونو په سرونو چې د لمر لومړۍ وړانګې خپرې شوې د ناو په منځ کې توده جګړه پای ته رسېدلې وه. پردیب حق پک و. لیدلې چې له دواړو لورو غرونه په زرګونو پوځیان راښکته شول.
د مهارت د قومندان رام پرکاش تر 2000 تنو پورې کسان وژل شوي او ټپیان وو او تر 1.5 پورې وسلې وغورځولې. رام پرکاش سخت ټپي وو. هغوی ټول وروسته وپوهېدل چې د خواص خان د یو ماهرانه پلان له مخې په داسې دام کې ولوېدل چې یا به وژل کېدل او یا به ژوندي سلامي کېدل. په سلګونو ټپیان یو ځای ته راټول کړل. خواص خان خپلو کسانو ته حکم وکړ چې د هغوی په ټپونو پټۍ وتړئ. پردیپ حیران ورته وکتل. ترې ویې پوښتل: صاحبه، اول مو د غیشو او تورو ګزارونه پرې وکړل، اوس پټۍ پرې تړئ؟ خواص خان ورته وویل: پردیپ اشنا، زموږ دین موږ ته همدا راښودلی دي. صاحبه، اوس خو به په پوښتنه بده نه منې. خواص خان په مسکا ورته وویل: نه پردیپه، بیا دې په زړه کې څه در وګرځېدل؟ له موږ سره خو یوازې 10 تنه وو، اوس خو نه ستاسو له زرګونو پوځیانو ډک دی. خواص خان ورته وویل: پردیپه، ټول رازونه څوک هیڅ چاته هم نه وایي. هغه په عجیبه لهجه وویل: صاحبه، زما د پلار خو له ویرې نږدې زړه چاودلی و. ویلې چې ایله 1000 کسان د مهارت د ډاکو نیولو لپاره راغلي دي. ما چې تاسو ولیدئ زه هم حیران وم، خو ستا دې ډاډه حالت ته مې چې کتل لږ به مې زړه ډاډه شو. د مهارت هغه کسان خواص خان ته راوستل چې لږ ژوبل شوي وو. هغوی سخت ویرېدلي وو. 10-12 کسان وو. له ویرې لړزېدل چې د خواص خان مخ ته ودرېدل. 2 تنه په منډه ورغلل، په پښو یې ورپرېوتل. په ژړا یې پیل وکړ: باداره، موږ یې په زور راوستي یو، موږ د دې ظالم ملګري نه یو، په بګوان سوګند چې موږ له ویرې ورسره وو. خواص خان هغوی راپورته کړل. ورته ویې ویل: څوک چې ژوندي موږ ته په لاس راځي موږ یې نه وژنو، خو لاندې د ولس خلکو ته مسپارو. که هغوی ته تاسو څه زیان اړولی وي سزا به درکړي، که نه نو بیا ورځئ سرې سترګې ګرځئ. هغوی ټولو یو بل ته وکتل. د ځینو په څېرو کې له ورایه د ویرې سوري نور هم زیات شول. خواص خان بیا په درانه غږ وویل: اوس د ډیرو خبرو وخت نه دی، یو څو پوښتنې درنه کوم. دروغ ځواب به مو د ژوند وروستۍ خبره وي. مهارت چیرته دی؟ له تاسو سره په دې ډله کې وو؟ یو تن وویل: نه باداره. رام پرکاش ته امر وکړ چې تاسو ژوندي ونیسي او پز یو غوږونه درنه غوڅ کړي. ښه، تاسو ته خبر درغلی و چې یرغل در باندې کیږي؟ هو کې تیر ماښام خبر راغی. خبر چا درکړ؟ هغوی ټولو یو بل ته وکتل. یو تن بیا وویل: د مورنګي پنډت خبر راستولی و. پنډت امیر پریم؟ هو کې همغه زموږ د صاحب خاص سړی دی. مهارت څومره وسلوال کسان لري؟ باداره، سم حساب له موږ سره نشته. په دې 2 مرکزونو کې به کوم 50,000 کسان وي. د مهارت مرستیال 20 ورځې وړاندې له 10,000 تنو سره بنګال ته تللی دی. دوی نور مرکزونه هم لري. نور یې ډیر کسان لاندې په کلو کې اوسیږي. د دغه ډلې مشري څوک کوي؟ د مهارت د ماما زوی رام پرکاش مشر و. هغه څه شو؟ یو تن پاس یو لوی کمره ته اشاره وکړه. هلته پروت دی، سخت ټپي و، ښایي اوس مړ شوی وي. ستاسو دغه ډله څو تنه وو؟ 3.5 تنه شاوخوا. خواص خان خپلو ملګرو ته وویل: دوی سنبال کړئ چې عمر دوی دلته راشي، بیا به د برخلیک پریکړه وکړو. هغه پړی په لاس کې ولاړو. د ډاکوګانو لاسونه یې تر شا واړول او له نورو بندیانو سره یې په ناو کې پریګونو کې کېنول. څو تنه تورې ایستلې پرې وګمارل. نور ټپیانې چې لیدل هغه هم همدلته راوستل. پټۍ پرې وتړلې او اوبه یې ورکړې. ماسپښین مهال د لوی ناو په اوبو د خواص خان په مشرۍ ټول پوځ یو ځای اودسونه وکړل او د ماسپښین لمونځ یې همدلته ادا کړ. مدن لالا دوی او عمر دوی د مهارت ډاکو مرکز ته اور واچاوه او له زیاتو وسلو، اسونو او نورو غنیمتونو سره تر 200 تنو پورې میرمنې او سړي چې مهارت ډاکو برمته کړي او بیګار کارونه پرې کول ورسره راوستل. د ډاکو په زرګونو کسانې له تېرې شپې راهیسې تر تیغ تیر کړي وو. د 1000 تنو په شاوخوا کې بندیان لاس تړلي لاندې ولس ته وسپارل. د حریت رادیو عزتمند اوریدونکو، هیله لرم د شیرشاه سوري داستان دا برخه مو خوښه شوې وي او خوند مو ترې اخیستی وي.
له ملتیا مو مننه کوم. تر بلې راتلونکې خپرونې مو زه زبیر په لوی او بخونکي رب سپارم. ښه وخت کې چارې ولرئ. الله مو مل شه. شیرشاه سوري هغه له خړو خاورو راپورته شو. د لوی فکر او ژور درک له مخې په تاریخ کې د یو ستر سلطان په نوم وپېژندل شو. نوموړی یو ساده سړی و، خو د عقل، زړورتیا او عدالت په زور یې د یو ستر سلطنت بنسټ کېښود. شیرشاه سوري نه یوازې یو جنګیالی و، بلکې یو اصلاح کوونکی رهبر او خلکو ته د زړونو سلطان و. شیرشاه سوري دغه تاریخي ناول هره دوشنبه او سه شنبه د شپې له 10 تر 10 نیمو او بیا ځلې تکرار یې هره چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10 نیمو تر 11 بجو له حریت رادیو اوریدلی شئ. شیرشاه سوري.